یعنی مونځ کوي او په زړه کې دا یره ده که دا اوس قبول نشي، روجې نیسي که دا قبولی نشي، تلاوت کوي که دا قبول نشي، صدقه زکات هر عمل چې او حدیث کې راځي، امام احمد دا حدیث راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی چې عایشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی د آیتونو مبارک وی یا رسول الله دا الله چې وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله او هغه کسان چې کوي هغه څه چې څه کوي او زړونه یې یېرېږي د دوی نه مراد دغه کسان دي دا غلاګانې چې کوي او دا زناګانې چې کوي او دا شراب چې څکي خو دې د الله نه بیا یېرېږي چې دا خو مه ګورولو هغه ورته وایي نه د صدیق لور وی دغه مطلب یې نه دی کوم چې تا ذهن کې اغستی ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق دې نه مراد هغه کس دی چې مونځ هم کوي روجې هم نیسي صدقې هم ورکوي وهو یخاف الله د الله نه چې زما دا عمل به قبول شي او که نه زمونږ سره خو به دغه یره نه وي زمونږ خو خبره صرف د عمل کولو نه پاتې ده کول او بیا یقیني څه دي کیدای شي څوک د سره جګړه هم وکړي که په دې کې د ورسره خبره وکړه چې رو راسي ستا د عمل به الله قبول کړی که نه به کیدای شي په دې سره جګړه وکړي ګزار د باندې وکړي تا ته زه څه ښکاره خبره خو صرف دې نه پاتې دی چې زه یې وکړم نور خو قبوله ده نو هغه اوچت مؤمنان ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک کې راځي چې کله په منځه باندې ودرېدو دا رنګ به یې زیړ شو او د جړا د لاسه به څوک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو یره د څه وه چې الله به یې قبول کړي او که نه دا شان سلف په باره کې راځي دین د مشرانو باره کې چې شپږ میاشتې به هغوی دا سوال کوو چې یا الله زموږ نه روجې قبولې کړه شپږ میاشتې به سوال کوو چې یا الله روجه موږ ته راورسوو شپږ میاشتې رمضان چې به ختم شو شپږ میاشتې به دا سوال الله ته کوو یا الله قبولې کړه اصل مسله دا ده اصل مسله دا نه ده د کولو ده کول اسان دي خو بیا د چا هغه محنت د الله په در کې قبول دی او د چا هغه نه دی او ډېره د یېرې خبره ده لکه اوس مونږ روجه کړې ده او د سحر نه د ماښامو پورې د خېټې د شهوت نه د عورت د شهوت نه سړي ځان ساتلی او تکلیف تېری کېدای شي بیماري کېدای شي بله مسله او اخري نتیجه دا راوځي چې قیامت پر ورځ الله د هر څه راولي او دې مخ نه ورواچوي څه وړه خبره خو نه ده چې سړی وایي چې زه عمل کول وبه یې کړي خو دا ډېره د سوچ خبره ده او د سوچ لایق ده چې دا عمل به قبول شوی او که نه وي ځکه چې عمل ډېرول دا خو څه خبره نه ده عمل هغه ډېرول مزه کوي چې هغه قبول شوی د الله په در کې نو د دې مؤمنانو دا یری چې الله رب العزت به زموږ د عمل دا به قبول کړی او که نه زموږ په دې زمانه کې هم دغه قصه ده هر ډله دا وایي هر ډله کوي نو موږ به یو دې ته نه ګوري چې زموږ دا خبره زموږ دا کار دا د قرآن او حدیث سره موافق دی او که نه دی موافق د دې نه دا مسله راووته چې رب العزت په دین کې دا ډلې ډولې دا نه خوښوي الله دا خوښوي او شریعت زموږ نه دا غواړي چې امت دې ټول یو وي په امت کې د اتفاق په اتفاق کې برکت دی او په اختلاف سره او په فرقو سره او په ډلو سره برکت ختمیږي په ډلو سره په اختلاف سره او په فرقو سره برکت ختمیږي او په اتفاق سره برکت راځي اوس الله رب العزت خپل پیغمبر ته دا وایي چې ته دغه خلک د دوی په دې ګمراهۍ کې پرېږده او ګمراهي د هغوی څه وه نه ګمراهي د هغوی دا وه دغه یې ګمراهي وه ګمراهي د هغوی دا وه چې په ډلو کې تقسیم شوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم في غمرتهم حتى حين نو پرید دوی پا گمراهی د دوی کی تر یو وخت پوری گمراهی د دوی کی یا غفلت د دوی کی یو وخت پوری پرید چې څومره وخت الله رب العزت لیکلی او د الله دا طریقه ده چې هغه وخت ورکوي ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین ایا ګمان کوي دوی چې بېشک هغه چې زیات ورکوو موږ دوی ته د مال او د زامنونه نسارع لهم فی الخیرات ګینې په تادۍ سره ورکوو موږ دوی ته په نیک عملو کې بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهیږي مطلب د دې آیت دا دی چې دا موږ چې دې خلکو له ټیم ورکړی دی دې نافرمانه خلکو له او دا ډېر د یېرې آیت دی یو سړی دی د الله دشمن او الله ورله ټیم ورکړی نو دی دې دا ګمان نه کوي دا چې الله ماله دا مال ډېری او دا زامن ډېری دا به زه نیک عملی یم جو الله راله ځکه دا هر څه راکوي نسارع لهم فی الخیرات په تادۍ سره ورکوو موږ دوی ته نعمتونه اوچت څه ښایسته ژوند د دوی د دا مطلب نشي چې یاره دا چې الله موږ له راکوي جو موږ څه یو موږ ښایسته خلک یو بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي دوی نه پوهېږي په دې خبره باندې چې دا خو د الله رب العزت د رانیوو یوه طریقه ده او الله چې دوی له دا مهلت ورکړی دی او دا نعمتونه یې ورکړي دي نو دا هم دې دپاره ورکړي دي چې دوی ښه په دې سرکشۍ کې ورننوځي اوس الله رب العزت د دوی په مقابله کې د اوچتو مؤمنانو یو څو صفات ذکر کوي ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون یقینا هغه کسان چې هغوی د وجې د یېرې د رب خپل نه ډېر یېرېدونکي دي د مؤمنانو شان اولنی صفت ذکر شو چې دوی د الله نه ډېر یېرېږي بلکې دا مسله یاده کوي د دین دا مسله نه د دې بنیاد چې د هغه د الله رب العزت نه په یېره باندې یېره کولو باندې ولاړ دی بنیاد د دې دین هغه دا دی که موږ نه څوک تپوس وکړي چې مونځ دې ولې کوو حرام ولې نه خورې اوس ولې دلته ناستې درس ته یا روژه دې ولې نیولې ده یا داسې نور عبادات نو د هغې بنیادي وجه د الله رب العزت نه یاره چې کله د پکې دا عبادت و د الله نه یېرېدې نو ته بیا د لویې برخې خاوند او الله د باندې بیا لوی احسان کړی اولنی صفت دلته د هغوی دا ذکر شو والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او کسان چې هغوی په آیتونو د رب خپل ایمان لري والذین هم بربهم لا یشرکون او هغه کسان چې هغوی د رب خپل سره برخدار نه جوړوي دا شو سلورم صفت که دریم صفت دریم صفت یو دوی د خپل رب نه هېرېږي دوی د الله دویمه ده چې د الله په آیتونو باندې ایمان راوړي او دریمه ده چې د الله سره شرک نه کوي والذین یؤتون ما آتوا او هغه کسان چې ورکوي هغه څه چې کمې ورکړل یعنی کوي هغه عملونه کمې چې وکړل هر عبادت یې چې وکړو هر نیک عمل یې چې وکړو هغه یې وکړو حال دی وقلوبهم وجله او زړونه د هغوی یریدونکي انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی به خپل رب طرف ته ورګرځي کئی نیک عمل او یریږي کئی نیک عمل او یریږي د الله نه والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله
هغه څه چې که مال لګوي د الله په لار کې، که بدن لګوي د الله په لار کې، که هر عمل کوي، نو سره د دې عمله الله وایي د دوی زړونه چې دی هغه به یره کړي چې موږ خو الله ته واپس کېدونکي. نو د دې یرې نه مراد دلته هغه یره د نه قبلېدو ده، یعنې مونځ کوي او په زړه کې دا یره ده که دا اوس قبول نه شي، روجې نیسي که دا قبول یې نه شي، تلاوت کوي که دا قبول نه شي، صدقه زکات هر عمل چې دی. او حدیث کې راځي، امام احمد دا حدیث راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی، چې عایشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و دې ایتونو مبارک، وی یا رسول الله دا الله چې وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله، او هغه کسان چې کوي هغه څه چې څه کوي او زړونه یې یریږي، د دوی نه مراد دغه کسان دي دا غلاګانې چې کوي او دا زناګانې چې کوي او دا شراب چې څکي، او دی د الله نه بیا یریږي چې دا خو ما ګناهونه وکړو. هغه ورته وایي نه، د صدیق لور وی دغه مطلب یې نه دی کوم چې تا ذهن کې اخیستی، ولکنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق. دې نه مراد هغه کس دی چې مونځ هم کوي، روجې هم نیسي، صدقې هم ورکوي، وهو یخاف الله، د الله نه چې زما د عمل به قبول شي او که نه. زمونږ سره خو به دغه یره نه وي، زمونږ خو خبره صرف د عمل کولو نه پاتې ده، کول او بیا یقیني څه دي. کیدای شي څوک درسره جګړه هم وکړي، که په دې کې د ورسره خبره وکړه چې رو راسي ستا د عمل به الله قبول کړی که نه به یې، کیدای شي په دې سره جګړه وکړي، ګزار د باندې وکړي، تا ته زه څه ښکارم. خبره خو صرف دې نه پاتې دی چې زه یې وکړم، نور خو قبوله ده. د هغه اوچت مؤمنان ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک کې راځي چې کله په منځه باندې ودرېدو دا رنګ به یې زیړ شو او د جړا د لاسه به څوک د هغه په تلاوت باندې نه پوهېدو. یره د څه وه چې الله به یې قبول کړي او که نه. دا شان سلف په باره کې راځي، دین د مشرانو باره کې، چې شپږ میاشتې به هغوی دا سوال کوو چې یا الله زموږ نه روجې قبولې کړه، شپږ میاشتې به سوال کوو چې یا الله روجه موږ ته راورسوه. شپږ میاشتې رمضان چې به ختم شو، شپږ میاشتې به دا سوال الله ته کوو یا الله قبول کړه. اصل مسله دا ده، اصل مسله دا نه ده کولو ده، کول اسان دي، خو بیا د چا هغه محنت د الله په در کې قبول دی او د چا هغه نه دي. او ډېره د یېرې خبره ده، لکه اوس موږ روجه کړې ده او د سحر نه د ماښامو پورې د خېټې د شهوت نه، د عورت د شهوت نه سړي ځان ساتلی او تکلیف تېری، کېدای شي بیماري، کېدای شي بله مسله، او اخري نتیجه دا راوځي چې قیامت پر ورځ الله د هر څه راولي او دې مخ له ورچي. څه وړه خبره خو نه ده چې سړی وایي چې زه عمل کول وبه یې کړي، خو دا ډېره د سوچ خبره ده او د سوچ لایق ده چې دا عمل به قبول شوی او که نه وي، ځکه چې عمل ډېرول دا خو څه خبره نه ده. عمل هغه ډېرول مزه کوي چې هغه قبول شوی د الله په در کې. نو د دې مؤمنانو دا یری چې الله رب العزت به زموږ د عمل دا به قبول کړی او که نه. اولئک یسارعون فی الخیرات، دغه کسان تادي کوي په نیکیانو کې، وهم لها سابقون، او دوی هغې ته مخکې کېدونکي دي. دا بل صفت د دوی بیان شو چې دوی په نیکیانو کولو کې تادي کوي، او په دې باندې خبره دی نږدې ورځو کې شی. الله رب العزت قرآن کې په دې باندې امر کړی ځای په ځای. سورة آل عمران کې دي وسارعو، تادي وکړئ. سورة الحدید کې دي سابقو، د یو بل نه مخکې شي په نیکیانو کې. نو دوی مخکې کېږي نیکیانو ته او هغې ته مخکې کېدونکي دي، یعنې توفیق ول الله ورکوي، طاقت ول الله ورکوي. دا طاقت ګوره انسان له الله ورکوي، ګوره که الله دا طاقت ورنکړي والله که ته زما نه 15 منټ هم کېناستې
پنځه منټه کله سړی سوچ وکړي یو عبادت ته که نه لکه هسې که یو سړی دې سوچ وکړي دې ته چې ته درس کوه د ماسپښین نه د هغه ماښام پورې د روژې په خوله اسان کار دی که نه ناسته و د بس پکې زه وینم کله یو طرف ته اوړي او کله بل طرف ته اوړي دا ټول د الله رب العزت توفیق دی چې کله هم ته نیکیانو کې تادي کې رب به دې پکې باقي کوي قرآن کې را به شي جز عامه کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړي فسنیسره للیسرا الله وایي دته به موږ نیکیانې کول هغه اسان چې څومره ته دیندار وي الله ته د دینداري کول اسانوي او څومره چې د دین نه لرې وي نو د دینداري کول دا ګران شي زه درته الله دې په موږ پردې راواچي او داسې حالاتو نه الله موږ ساتي کله په انسان دا دینداري دومره ګرانه شي چې دا یو ټکی سبحان الله ویل ورته داسې ښکاري لکه د احد غر چې اوچت دا یو ټکی نه استغفر الله استغفر الله ویل دته داسې ښکاري لکه پته نشي لکه اسمان ته چې فتح دي دومره ګرانه شي او بل طرف ته به یو سړی ویني که مال ځان هر څه قرباني د الله دین دپاره فرق څه دی د کوشش کړې د الله ورته اسانه کړې ده نو الله یې اسانوي الله دې موږ ته اسانه کړي ولا نکلف نفسا الا وسعها او تکلیف نه ورکوو موږ یو نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه یو نفس موږ دومره بوج ږدو څومره چې هغه اوچتولی شي دا خبره الله ولې وکړه چې یعنې د الله رب العزت دا دین چې کوم رالیږلی شوی دی د ستاسو د وس نه بهر نه دی الله چا سره ظلم خو نه کوي څومره دینداري چې الله موږ ته ویلي ده که نه دا خبره یاد ده چې هغه زموږ په وس کې ده یعنې یو داسې عبادت را پیدا کوي ما ته ووایي چې دا زموږ د وس نه بهر دی یو را پیدا کوي الله چې کوم دین را لېږلی دی دا زموږ په وس کې دی ولدينا كتاب ينطق بالحق او موږ سره کتاب دی چې خبرې به کوي په حق سره وهم لا يظلمون او دوی باندې به ظلم نه کېږي دا کوم کتاب دی الله عملنامه دې کې اشاره عملنامه ده الله رب العزت داسې دین را لېږلی دی چې هغې کې دا دي چې څومره دې وس دی دومره کوه او د الله سره عملنامه ده ستا چې کومه عملنامه ده هغه د الله سره ده په هغې کې بیا تا څه کړي دي څه دې نه دي کړي څومره دین دې منلی دی څومره دې نه دی منلی دا ټولې خبرې په هغې کې لیکلی شي ینطق بالحق یعنې کمې خبرې چې په هغې کې دي هغه ټولې حق او رښتینې خبرې دي نه پکې زیاتې شوی دی نه پکې کمې شوی سورة الجاثیه کې به راشي هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق دا زموږ دا کتاب دی عملنامه ده الله وایي دغه دی خبرې کوي که ستاسو هغه اعمال دي څه نور څه خو پکې نشته د دې مبارک کې سورة الانبیا کې هم خبره شوې وه بل قلوبهم في غمرة من هذا بلکې زړونه د دوی په غفلت کې دي د دینه زړونه د دوی په غفلت کې دي د څه نه د دې کتاب نه بارک الله فیک د دوی د زړونه چې دي دا په غفلت کې دي د دې آیتونو نه د دې هدایت د دې خبرو نه د الله چې دا یره ورکوي د دې نه د پیغمبر د دې نصیحتونو نه د دې هر څه نه د دوی د زړونه چې دا په غفلت کې دي ولهم اعمال من دون ذلك او دوی لره نور عملونه دي سوا د دینه هم لها عاملون چې دوی هغې لره کوونکي دي یوازې دا نه چې دوی په شرک کې اخته دي الله وایي د شرک نه علاوه دوی په نورو ګناهونو کې اخته دي چې دوی یې کوي الله دې سې هغه ګناهونه ونه وایي چې ګناهونه څه دي چې دوی کوي خو د دې نه علاوه هم دي
دې کې مقصد یره ورکول دي. لکه ته یو سړي ته دا ووایې که نه تا خو بل کار هم کړی دی، نو په زړه کې څه پیدا شي؟ یره پیدا شي چې دا ما کوم کار کړی. نو ده ته د هغه چې څومره بد کارونه دې ته معلوم وي، د هغه ټول مخې ته شي. کیدای شي د هغه یادوي، کیدای شي د هغه یادوي، د هغه یادوي. نو الله وایي یوازې شرک خو نه دی چې دوی کړی دی، یوازې کفر خو نه دی، یوازې د پیغمبر نه انکار خو نه دی. ولهم اعمال من دون ذلک، د دوی نور هم اعمال دي چې هغه دوی کوي، خو د دوی به هله پته ولګي چې کله په دوی باندې عذاب راشي. حتی اذا اخذنا، تر دې چې کله راونیسو من مترفیهم بالعذاب، مست خلق د دوی نه په عذاب سره. مترفیهم هغه خلق تی مراد دي چې د ډیرو نعمتونو د لاسه مست شوي دي، کاواک شوي دي. الله وایي چې کله زه په دوی کې دغه خلق راونیسم که نه په عذاب سره، اذا هم یجأرون، دغه وخت به دوی کړنجېږي، فریاد به کوي. الله رب العزت تشبیه دوی د سپو سره ورکړه، والعیاذ بالله. چې کله د انسان د خپل خالق نه لرې شي او د خپل رب نه کوي، نو دی بیا د زناورو نه هم بدتر شي. ځکه چې هغه زناور هم د الله نافرماني خو نه کوي که نه، او تسبیح د الله بیانوي. او چې کله دا انسان الله ته نږدې شي که نه، او دی د الله په خاصو بندګانو کې شي، نو دی د ملایکو د مرتبې نه هم بیا اوچت شي. لا تجأروا اليوم، مکړنجېږئ نن ورځ، انکم منا لا تنصرون، یقینا تاسو سره به زموږ د طرف نه مرسته نشي کېدی. نن چغې مه وایئ. قد كانت آياتي تتلى عليكم، یقینا وایتونه زما لوستی کېدو به په تاسو باندې. فكنتم على أعقابكم تنكصون، نوی تاسو چې په پوندو خپلو به اوړېدئ. په پوندو اوړېدو څه مطلب دی؟ نه به منله، انکار کول. که الله عذاب راوستی دی نو الله ظلم نه دی کړی، ځکه چې د الله آیتونه بیان شوي دي ستاسو په باره کې. وفکنتم علی اعقابکم تنکصون، هغه تاسو وایي چې د الله آیتونو لم توجه نه ده ورکړې او هغې ته م شا کړې. مستکبرین بی، لوی کوونکي یې په دې سره. سامرا، قصه ګویئ. تهجرون، پرېښودو به تاسو دی. دا لفظي ترجمه ده، څه ورسېدی دي؟ بعض وایي که نه ما لفظي ترجمه کړې ده. عجیب یې موږ هم څه نه څه ویلي دي. په لفظي ترجمې سره سړی په قرآن نه پوهېږي چې څو پورې دې تفسیر اورېدلی نه او یا دې مطالعه کړی نه. مستکبرین بی، لوی کوونکي دي دوی په دې حرم سره. یعنې د مکې مشرکانو ګوره د الله سره شرک کو، پیغمبر یې نه منو، قرآن یې نه منو، خو دغه یوې خبرې ته یې ډډه لګولې وه او دا به یې سهار ماښام بیانوله. وی موږ د حرم خادمان یو، موږ د حرم خادمان یو، موږ په غلطه لار نه یو روان، موږ ښه صحیح روان. لکه ویلې موږ چې وی د حرم خادمان، الله وی دوی د دې د لاسه تکبر کوي. سامرن، ټولې شپې به یې روڼولي، ټوله شپه به ناست او دا قصې به یې بیانولې. سامرن تهجرون یو مطلب دا دی. لکه سعید بن جبیر رحمه الله وی قریشو د مشرانو دوی به د کعبې په خوا کې شپې روڼولې، ټوله شپه به ناست او قصې به یې کولې. موږ او زموږ پلار او زموږ نیکه او دا قصې به یې کولې. او عجیبه دا دی چې د ټوله شپه کې به یو طواف هم نه کوو.
یعنی عبادت نشتی طواف نشتی خو تکبر دی تکبر د څه د لاسه دی چې موږ د حرم خادمان یو نن دې مزې نشتی پېشمنۍ دې نه دی کړی ها نو تکبر کوي د څه د لاسه د حرم د خدمت د لاسه بیا ټوله شپه ناستې او څه کوي قصې کوي تهجرون دو مطلبه دي یو دا چې تاسو پالتو خبرې کوئ هغه ټوله شپه چې تاسو ناستې او دا کومې قصې چې کوئ که نه نو دغه ټولې پالتو دي ټولې هغه خبرې دي چې د هغې څه فایده نشته بلکې دروغ پکې دي دویم مطلب تهجرون د هجرت نشو او تاسو پرېږدئ دا قرآن قرآن هم پرېښودی دی قرآن له توجه نه ورکوئ یا مراد دی پیغمبر دی پیغمبر له توجه نه ورکوئ د هغه نه مخ اړولی چا داسې ویلي دي وی مستکبرین به د دې مطلب دا دی چې تاسو تکبر کوئ او مخ هم اړولی دی د پیغمبر نه یا د قرآن نه مستکبرین به د دې مطلب وی دا دی افلم يدبروا القول ایا بس سوچ نه کوي دوی په دې وینا کې وینا قرآن ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين کنه راغلی دی دوی ته هغه څه چې نه دی راغلی پلارانو د دوی پخوانو ته د دې مطلب دا دی چې دوی په دې خبرو کې او په دې قرآن کې سوچ ولې نه کوي دا څه اول پیر خو پیغمبر نه دی رالیږلی الله ځمکې ته پخواني چې کوم دي د دوی پلار نیکه ولې په هغه وخت کې انبیا نه دي راغلي کتابونه نه دي راکوشي نو دوی چې انکار کوي د دې قرآن نه او دی شاته پرېښودی دی نو ولې دوی دا وایي چې زموږ پلار نیکه ته داسې خبرې نه دي راغلي که څنګه دا خبرې خو پخوا هم راغلي دي رسول صلی الله علیه وسلم ساولنی پیغمبر خو نه دی چې الله رالیږلی دی ځمکې ام لم یعرفوا رسولهم ای دوی نه دی پیژندلی رسول خپل فهم له منکرون بس چې دوی هغه لره ناشنا ګڼونکي دي دوی د پیغمبر نه پیژني که څنګه ام لم یعرفوا رسوله د دې د لاسه ګوره دوی د حق نه پاتې شو نه دا خبره الله ګوره د زورنې نه کوي ځکه چې دا کم سړی چې دوی نه مني دی د چا په خاندان کې دی همدغه قریشو کې دی که پیدا شوی کوم ځای کې دی دقه مکه کې دی لوی شوی کوم ځای کې دی دقه مکه کې دی نو دوی اصل نسل پیژني دوی د هغه حسب او نسب پیژني دوی د هغه اخلاق او خوی او کردار او هر څه پیژني نو الله وی چې د دوی چې د پیغمبر د منلو نه انکار کوي ګوره دوی د پیغمبر پیژني نه که څنګه اول پیری لیدلی دی چېرې دا څوک راغلی ام یقولون به جنه آیا وی دوی په ده باندې لیونتوب دی دوی بوی دا سړی څه دی لیونی شوی دی یا جنه مطلب پیریان دي بل جاءهم بالحق بلکې راوړی دی دوی ته حق واکثرهم للحق کارهون او ډېر د دوی حق لره بد ګڼونکي دي اصل خبره دا ده لیدلی څه نشتي نه پې پیریان دي نه لیونی دی نه دا چې دوی یې پیژني نه خبره اصل دا ده چې د پیغمبر حق راوړی دی او د دوی حق بدی شي ولو اتبع الحق اهواءهم او کروان شوی حق په خواهشاتو د دوی پسې لفسدت السماوات والارض
پس خامخا وران شوي به وي اسمانونه او ځمکه ومن فیهن او هغه څوک چې په دې کې دي. داسې خو نشي کېدی چې حق اوس د دوی په خواهشاتو پسې روان شي. که داسې شوی نو څه چل به وشي؟ ځمکه او اسمانونه به ټول وران شي، دا کائنات به ټول ګډوډ شي، ځکه چې د دوی خو عجیبه خواهشات دي، د دوی خو عجیبه قیسې دي، خو دا ټول نظام به ګډوډ شي. نو ځکه دا د الله رب العزت رحم دی. ګورئ ښه چې حق یې د چا د خواهشاتو تابع کړی نه دی. چې لکه دغه پلانی چې عبدالله نومې دی، عبدالله دا وایي چې حق دی دا شي، زه بس حق نن نه دا شو ځکه چې عبدالله یې وایي. سبا له به دلته یو کس دی احمد وایي، هغه وایي نه جي حق ما ته دا نه ښکاري، حق دا دی. زه صحیح شو جي چې احمد دا وایي جو حق نن نه دا شو. الله وایي دا خو به نظام ټول ګډوډ شي. اوس ګوره خواهشات د مشرکانو څه وایي؟ وایي دا ملایک د الله لونه دي. نو که چېرته حق د دوی د خواهشاتو تابع شي نو بیا به دا خبره مني، بیا به دا ثابتې. هغه وایي د الله سره برخدار شتي، دا بوتان دي که دا بوتان د الله سره برخدار دي. نو که چېرته د هغوی د خبرې مطابق او خواهشات که حق د هغوی د خواهشاتو موافق شي نو بیا خو به دا خبره مني. او داسې نورې ډېرې خبرې الله وایي داسې نشي کېدی. که چېرته داسې وې نو بیا به څه چل شوی وی؟ د ځمکه او اسمان او د دې د نظام او دغې چې څوک دي دا ټول به خراب شوي او ګډوډ شوي وو. بل اتیناهم بذکرهم بلکې راوړی دی موږ دوی ته نصیحت د دوی فهم عن ذکرهم معرضون نو دوی د نصیحت خپل نه مخ اړوونکي دي، بدبخته دي. د قرآن کې دوی نصیحت او ذکر عزت ته م وایي. دا خبره تر شنایت مخکې هم تېر شوې. نو بیا مطلب دا شي چې موږ دوی ته داسې خبرې رالیږلي دي چې د هغې په منلو کې د دوی څه دی. نن داسې ښکاري لکه یو کم دېرشمه روژه چې دا خدای ته د هغه ځای نه اواز وکړو. موږ دوی ته داسې کتاب لیږلی دی چې هغه کتاب منلو کې د دوی عزت دی. خو دا دومره کم عقلان دي چې دوی د خپل عزت نه مخ اړوونکي دي، عزت نه غواړي د دنیا او د آخرت. ام تسألوهم خرجا ایا غواړي ته د دوی نه مزدوري فخراج ربک خیر نو مزدوري د رب ستا غوره ده وهو خیر الرازقین او هغه غوره رزق ورکوونکی دی. پیغمبره د دوی چې ستا دې دعوت ته غاړه نږدي چې ګوره د دې د لاسه چې دی به زموږ نه مزدوري وغواړي نو ته خو د دوی نه مزدوري نه غواړي. فخراج ربک خیر ته خو هغه څه غواړې او د هغه څه دپاره لګی چې ستا د رب سره دي او هغه بدله خو ډېره غوره ده. نو دا بخیلان که دې یره کي چې دی زموږ د دنیا او مزدوري غواړي نو مزدوري خو ته نه غواړي. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم او یقینا تخام خرابلی او یقینا تخام خرابلی دوی لرلاری نیغتا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة او یقینا غکسان چی ایمان نروڑی باخرت باندی عن الصراط لناكبون دنیغ لارنا خامخا اوریدن کی دی. چی څوک په آخرت باندې ایمان نه راوړي نو په نیغه لار خو هغه پاتې کېدی نه شي، به لازم د نیغې لارې نه اوړي. ولو رحمناهم او که چېرته رحم وکړو موږ په دوی باندې وکشفنا ما بهم من ضر او لرې کړو هغه څه چې په دوی باندې څه تکلیف دی للجوا فی طغیانهم خامخا ننوځي به دوی په سرکشۍ خپله کې یعمهون ګډوډ به یي. دې کې اشاره ده
هغه لوږې ته چې الله رب العزت راوستې وه په قریش والو باندې رسول صلی الله علیه وسلم خیرې کړي وی یا الله په دوی داسې لوږه راوله لکه د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې نو دوی به مرداري بیا خوړې داسې لوږه پرې راغلې 3 کاله پرې دا لوږه او د دې ونو دا پاڼې او دا ګندګي او دا به او راتلو دا پریادونه به کول رسول وسلم ته به وي ته الله ته ووایه او موږ به بیا دې ستا ملګري یو د دې نیغې لارې به ستا سره موږ چې دی بیا د دې دعوت کوو پرچار به کوو د خپله ګمراهي به پرېږدو الله وایي که زه پرې رحم وکړم که نه او دا سخته ترې لرې کړم دوی بیا راواپس کېږي ها بعض وایي دې کې اشاره څه ته ده قرآن کې ځای په ځای دا خبره ذکر شوې ده چې مشرکان کله دریاب کې روان او په دوی باندې چپې راشي نو څه کوي الله ته فریاد کوي نو الله وایي که زه دوی دا فریاد قبول کړم واورم او دوی د دې سختې نه لرې کړم نو زه یې ښه پېژنم دوی بیا راواپس کېږي دې شرک ته ډېر لږ په دوی کې به د خپله خبره باندې پاتې کېږي او دغه شان ثمامه بن اثال رضی الله عنه ابو ذکر دغه قصه مستقل بیان کړې وه او ډېره لرې ورځ کې نه وه نږدې وه دا ډېر لوی سړی و نو کله چې د یمامه علاقې په سردارانو کې صحابه کرامو دې قیدي کړی او مدینې ته یې بولي هلته رسول صلی وسلم یو څو ورځې دی په جومات کې تړلی د ده او د رسول صلی وسلم خبرې روانې وې او دی مسلمان شو نو دا خوراک د دانې دا راشنونه دا به اکثر د مکې تر دې یمامې نه راتلو نو چې دی کله مسلمان شو نو ده قسم وخوړو قسم وی که دوی زمانه دانم ولیده بیا دي دا خوراکونه یې به ټول بند کړي ټول یې به بند کړي داسې راځي چې کله چې هغه په دوی باندې د هر څه بند کړو که نه نو دوی مرداري هم خوړلي سپي خوړلي سپي پکې هم خوړلي نو ابو سفیان بیا دا مینت او زاري کوله رسول وسلم ته وی ته خو دا وایې چې الله ته رحمت للعالمین رالیږلی دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی دی وی ته خو وایې چې الله ته رحمت للعالمین رالیږلی رسول وسلم ورته دا خو زه نو ما ته خو دې ښکاري ابو سفیان ورته وی زمونږ هغه مشران دي په توره ختم کړو او کشران دي زمونږ په لوږه باندې ختم کړو مشران په توره لاړو کشران په لوږه لاړو الله دا آیت راولېږه ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغیانهم یعمهون که ما ترې دا سخته لرې کړه که نه نو دوی بیا راواپس کېږي او همدغه شان شی و ولقد اخذناهم بالعذاب او یقینا راونیول موږ دوی په عذاب سره د عذاب نه مراد دغه عذاب دی دا کومه لوږه چې پې الله راوستې یا نور چې کوم دنیوي عذابونه دي فما استکانوا لربهم نو دوی ځان ذلیله نه کړه رب خپل ته مطلب تابعداري ونه کړه د الله وما يتضرعون او نه یې عجزي وکړه ګوره په عذابونو سره په انسان کې څه راشي عجزي الله وایي په دوی کې خو عجزي رانه ده حتى إذا فتحنا عليهم بابا تردي چې کله راکولاو کړه موږ په دوی باندې دروازه ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا هم فيه مبلسون دغه وخت به دوی په هغې کې ناامیدئ الله وایي که راومې نیول که نه نو د دوی ټول امیدونه به ختم شي امیدونه د څه امید د څه به د دوی ختم شي پوخا تاسو ښه وایي تکړه وایي دا خو داسې چلو شي کافر چې راونیوی شي د امید د څه ختم شو
کوم ځای کې دی د عذاب نه د بچ کېدو امید ختم شو نو دې ځای کې الله دوی له یره ورکوي که د دې یو عذاب نه دوی ما بچ کړو که نه او دوی بیا راواپس شو دې سرکشۍ ته نو زه به بل داسې عذاب راولم چې دوی به د هر خیر نه محرومه شي بس ناامیده به شي چې یاره بس زمونږ کیسه لاړه ختمه شو اوس څوک نشته چې مونږ خلاص کړي د الله د عذاب اوس اووه دلایل نور د الله په وحدانیت باندې ذکر کړي چې دا خلک د عذاب حقدار دي څوک چې د دې لوی رب د توحید نه منکر شي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار او الله غزات ته چې پیدا کړي دي تاسو لره غوږونه او سترګې والأفئدة او زړونه قليلا ما تشكرون لږ شان شکر ادا کوئ تاسو دا ټولو ته الله وایي تاسو لږ شان شکر ادا کوئ او انسان دی ناشکر دا غوږونه هغه راکړي دي دا سترګې هغه راکړي دا زړه هغه راکړی دا هر څه هغه راکړي او ته ځان سره کښېنه او زه به ځان سره کښېنم او سوچ به وکړو چې دا هر څه خو الله موږ له راکړي ده خو موږ د دې په مقابله کې څه کړي دي دا سوچ به ته د ځان سره وکړې او زه به یې د ځان سره وهو الذي ذرأكم في الأرض او الله غزات ته چې پیدا کړي یې تاسو په ځمکه کې وإلیه تحشرون او خاص هغه ته به ورجمع کېږئ الله غزات ته چې تاسو یې خواره کړي یې په ځمکه کې او بیا به هغه ته واپس کېږي د الله د قدرت او د وحدانیت نښه وهو الذي يحيي ويميت او الله غزات دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او د هغه په اختیار کې دي بدلېدل د شپې او د ورځې افلا تعقلون ای نو عقل نه لرئ څنګه عقل نه لرئ یعنې کوم رب چې مړه کول کوي ژوندي کول کوي شپه ورځ بدلېده د هغه په لاس کې دي تاسو یې پیدا کړي یې تاسو له غوږونه درکړي نو تاسو بیا سوچ نه کوئ چې د دې رب بندګي پکار ده یا سوچ نه کوئ چې د دې رب سره بل برخدار د کوم ځای نه راغی ټول کارونه خو یوازې هغه کوي دا کم بابا دی کم پیر دی کم ولی دی کم نبی دی کمه ګټه د ونه د بوت دی چې هغه د سره برخدار دی بل قالوا مثل ما قال الأولون بلکې وی دوی په شان د هغې چې ویلي وو مخکینو خلکو نه څه دلیل ملیل ورسره نشته الله وایي کیسه څه ده اکه خبرې روانې دي کومې خبرې چې د دوی پلار لیکل کړي دي نور د دوی سره څه دلیل خو نشته قالوا وی دوی أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أي کله چې مړه شو موږ او شو موږ خاورې او هډوکي أإنا لمبعوثون آیا موږ به دوباره راپورته کړی کېږو دا خبره دوی د چا نه زده کړې ده د پلار نیکه نه زده کړې ده اوس علم خو نشته الله وایي دوی سره یو سړی ګوره یو خبره په یو منطق کوي په دلیل کوي د علم په رڼا کې کوي نو مزه کوي سړی ورسره خبرې وکړي نو دوی خو به دغه یو قیسه رانیولې ده زموږ پلار به دا وي او زموږ نیکه به دا وي لکه په دې مسلمانانو کې هم داسې شته زموږ په دې پښتنو نور څه ورته نه دي معلوم صرف یو قیسه ورته معلومه ده زموږ بابا به دا وي او زموږ نیکه به دا وي او زموږ سابیاق صاحب به دا وي او زموږ استاد جي به دا وي لکه دلیل څه دی تاسو ته چې دا خبره کوي چې دا داسې ده دا داسې ده دا خبره الله کړې ده د الله رسول بړوی ته دا خبرې پرېږده که دا به پلاني صاحب کوله دا به پلاني صاحب کوله ولې هغوی نه پوهېدو ولې هغوی جاهلانو نو دوی هم دقه یو خبر رانیولې ده وایي چې ګوره چې سړی مړ شي او خاورې شي دی به بیا راپاڅي
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل یقینا وعده کړی شوې د موږ سره او د پلارانو زموږ سره دا وعده د پخوانه دا خبرې د پخوانه را روانې دي زموږ پلار نیکه ته هم ویلی شوي چې قیامت به راځي او تاسو به بیا راپاسئ او موږ ته هم دقه ویلی کېږي ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر قصې دي د پخوانو خلکو یو سلسله را روانه ده د قصې او په دې کې هغوی چې والعیاذ بالله څه حقیقت نشته بیا د الله رب العزت د قدرت او د شان او د عظمت خبره کیږي قل اوایا لمن الارض ومن فیها د چا په اختیار کې د ځمکه او هغه څوک چې په دې کې دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ګوره رب العزت یوه طریقه نه ده پرېښودې د بیان که چېرته دي چې لږ بیدار وی نو سوچ به پکې وکړئ بېادبي دې ما پرېږده لږ بیدار وی سوچ به کې وکړئ دا صورت چې موږ شروع کړی دی نو په قسمه قسم طریقو سره الله دا بندګان یاروي کله په یو طریقه کله په بله طریقه کله دې تپوس کوي کله دا ټول دې دپاره چې قیامت په ورځ څوک دا ونه وایي چې یا الله زه نه هم خبره او زه چا یارولی دی اوس دې چې که الله رب العزت د خبرې طریقه بدله کړه په طریقه د سوال دې وکړه ای پیغمبر دی مشرکانو ته ووایه دا چې الله نه مني آخرت نه مني ورته وایه د الله توحید نه مني او آخرت نه مني چې دا ځمکه د چا ده او د چا په اختیار کې دي هغه څوک چې په دې ځمکه کې اوسي سیقولون لله زر د چې وایي به دوی خاص الله لره قل نتوایا فلا تذکرون آیا نو نصیحت نه اخلی مکی مشرکان د الله نه منکر خو نه وکړ د الله توحید یې نه منو ربوبیت خو هغوی منو که دا خو هغوی منلی چې الله شته دا کعبه چې ولې د هغوی مخې ته دوی به عبادت نه کوو د الله او دا ورته پته نه و چې دا کعبه د الله کور دی الله خو یې منو الله یې منو معنی د الله ربوبیت یې منو چې الله باچا دی او الله مالک دی مشکل هغوی سره دا و چې دا خبره یې نه منله چې عبادت به یې کي یوازې د الله کېږي دا یې نه منله هغوی وی الله شتي الله شتي خو د دغه بوت ورسره دا برخه ده د دې بوت ورسره دا ده د هغه بابا ورسره دا برخه ده د ملایکو ورسره دا برخه ده د پیریانو ورسره دا برخه ده ټول ورسره شریکان دي نو دوی به تا ته وایي چې دا ځمکه هم د الله ده او په دې ځمکه کې چې څوک دي دا هم د الله دي نو الله وایي تپوس دې وکړه نو نصیحت نه اخلئ د دې خبرې نه نصیحت نه اخلئ چې ځمکه هم د الله او دې کې چې څوک دي هغه هم د الله دي نو بیا لږ سوچ وکړئ قل اوایا من رب السماوات السبع څوک دی رب د اسمانونو ورب العرش العظيم او رب د عرش لوی سيقولون لله زرد چې وی بدوی الله یا الله لره اختیار دی اختیار د اسمانونو او د عرش د چا سره دی د الله سره قل اوایا افلا تتقون ایا نو نه یریږئ د الله نه چې د دومره هر څه منئ نو بیا د الله نه نه یریږئ قل اوایا من بیده ملکوت کل شی د چا په لاس کې د باچاهي د هر شي اوس دا تپوس د دوی نه وکړه چې د چا په لاس کې د باچاهي د هر شي وهو يجير ولا يجار عليه او هغه پناهي ورکوي او پناهي
نشي ورکړې کېدې په خلاف د هغه کې ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ هغه څوک دی چې د هغه سره باچایي د هر شي ده او هغه پناهي ورکوي او د هغه په مقابله کې څوک پناهي نشي ورکولی یعنی الله رب العزت تا ساتي د هر څه د دشمن نه د مرض نه د هر څه نه تاله هغه پناهي درکولی شي خو که دغه رب تا رانیسي نو څوک نشتی چې د هغه په مقابله کې تاله پناهي درکړي الله خو تا ساتي د هر څه وهو یجیر د هر شر نه دې بچ کوي د هر مصیبت نه دې بچ کوي څه چې تاله نقصان درکوي د هغې نه دې ساتلی شي خو ګورې دې مخلوق کې څوک نشتي چې د الله مقابله کې تاله پناهي درکړي رسول صلی الله علیه وسلم په مکی دور کې ویلو که نه خپلې لور ته آواز کړی و فاطمې ته وی ای فاطمې ای د محمد لور صلی الله علیه وسلم د الله د عذاب نه ځان خلاص کا او ځان بچ کا او زمانه چې څه غواړي د دنیا کې او څومره مال غواړي هغه رانه وغواړه خو په آخرت کې بیا زه ستا په کار نه راځم یعنی ستا په کار نه راځم که الله فیصله وکړه او ما له اجازت رانه کړو د سفارش او نه یې قبلو نو زه به څه وکړم نو ځکه یې ورته ویلي زما نه چې څه خپل ترونو ته یې اواز وکړو تروریانو ته یې اواز وکړو وی دنیا کې چې رانه څه غواړئ هغه دله در کوم په آخرت کې لا اغني عنکم من الله شیئا آخرت کې ګوره زه بیا د الله په مخ کې تاسو له څه فایده نشم در کولی تر څو چې الله نو د الله په مقابله کې موږ له څوک فایده نشي راکولی داسې څوک نشته چې هغه تا بچ کړي نو دې کې اشاره دې ته ده چې دا بوتان دا چې مشرکان ورته پراته دي ولې دوی به دوی له پناهي ورکړي د قیامت په ورځ بچ به یې کړي د جهنم نه نو ځکه ګوره څه ورته وایي سیقولون لله زرد چې وایي به دوی الله لره قل نو وایه فانا تسحرون نو څنګه اړولی کېږئ تاسو د حق نه الله اکبر دې کې اوس لږه سختي وکړه هغه نورو کې افلا تتقون تاسو یېرېږئ نه افلا تذکرون تاسو نصیحت نه اخلئ دلته وایي نو تاسو بیا څنګه حق نه اورئ چې دا منئ چې دا باچایي د الله ده د عرش مالک چې دی هغه الله دی د الله په مقابل کې څوک تاسو له پناه نشي درکولی نو بیا هم د دې حق نه اورئ بیا هم چې دی تاسو اخوا دېخوا کوئ بل اتیناهم بالحق بلکې راوړی دی موږ دوی ته حق وانهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد ندینی ولی الله اس بچے دوی په هغه عقیده باندې رد کړي ندینی ولی الله اس بچے وما كان معه من اله او نشتی دا غسر سوک معبود اذا لذهب كل اله کوینو بدغ وقت بخامخا بوتلوی هر معبود بما خلق هغه څه چې پیدا کړی دی ولعلى بعضهم على بعض او خامخا زورور شوی به وي باز د دوی په بازو باندې که چېرته د الله سره بل معبود وې نو څه چل به شوی هر معبود به خپل مخلوق جدا کړی وي اذا لذهب كل اله بما خلق چې دا خو ما پیدا کړی دی او زه خالق یم دا زما دی او زما په اختیار کې او بیا به کوشش کولی ټولو چې په یو بل د پاسه شي په یو بل زورور شي نو چې دا نظام داسې غلی روان دی خالق یو دی
نه څوک په هغه زورور کیدی شي، نه څوک د هغه سره مقابله کوي، نه څوک د هغه نه بچایي اخلي. دلیل دی په دې باندې چې د الله سره بل معبود نشته. ځکه وی سبحان الله عما یصفون، پاک دی الله د هغه څه نه چې دوی بیانوي. عالم الغیب والشهاده، پوهه دی په پټو په ښکاره باندې. فتعالی عما یشرکون، نو اوچت دی د هغې نه چې دوی ورسره برخداران جوړوي. ګوره د الله دا صفت بیان کو چې الله پوه دی په پټو په ښکاره. هوښیار دپاره په دې کې دننه نصیحت پروت دی چې بیا په دې نورو معبودانو کې او په دې بوتانو کې او په دې مخلوقاتو کې څوک داسې شتي چې هغوی په پټو په ښکاره پوهوي؟ نشته. نو ځکه وایي چې الله اوچت دی او پاک دی د دغه خبرو نه او د دغه خلکو نه چې دې مشرکانو ورسره برخداران جوړ کړي. سبا به انشاءالله د 93 نمبر آیت نه شروع کړو او په دې موقع باندې چې الله رب العزت دا مبارکه میاشت بیا یو ځل راوست او موږ ژوندي یو او الله موږ له موقع راکړه. نو نصیحت زما تاسو ته دا دی چې حتی الوسع کوشش وکړئ چې الله پکې راځي. حتی الوسع کوشش وکړئ چې الله ته نږدې شئ، جنت وګټئ او د جهنم نه آزاد شئ. او هیڅ خبره نه ده 11 میاشتې دومره منډې والی شوي دي د دنیا دپاره چې تپوس یې مه کوه. پیزار سولیدلي دي، خوبونه خراب شوي دي، څه څه نه دي شوي د دنیا دپاره. که دا میاشت موږ لږ کیسې هم نه دي ویلي چې سهار نه د نور د سهار د راختو نه د بل سهار راختو پورې دغه ته نه وایو. که څوک ګیرېدلی چې دا خو کیسه ګرانه شو، خیر د لږ ډېر محنت کوه، کوشش وکړه. کیدی شي دا رمضان زموږ د ژوند اخرنی رمضان، کیدی شي بیا رمضان راشي او موږ نه، او کیدی شي چې موږ د اخرې ته ونه رسو. نو دا موقع ده چې الله پکې راضي کوي، موقع ده د نیکیانو د ګټلو، د عبادتونو د کولو، تهجد، تراویح، صدقات، تلاوتونه، جړاګانې، دعاګانې، منځونه، روجماتې نورو خلکو له ورکول، صدقې، د ګاونډي تپوس، د غریب تپوس، ټول هغه موسم دی. اوس کم عبادت کول غواړي هغه موسم دی، کم عبادت کول غواړي. او بیا یعنی زه خو یم خوش قسمته دی هغه څوک. او زه خپل ځاني الله ته سوال کوم، زه یا الله توفیق راکړه ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، چې زه د دې نعمت شکر ادا کړم دا کوم چې تا په ما باندې کړی دی. قرآن بیانول د روجې په خوله یا قرآن اورېده د روجې په خوله، او د الله په جومات کې ناسته، څوک بازارونو کې ګرځي را ګرځي، څوک خپلې مزدوریانې کوي، څوک دغه لا بیا هم ښه دی خپله مزدورۍ کې لګیا دی. خو هغه چې په بازارونو کې پالتو کته ځي برځي، څوک غیبتونه کوي، څوک اوده دي، اوس هم اوده دي، اوس هم اوده پراته دي. باغ ته چې لږ ټیم پاتې شي دی به راپاڅي او برید به تاوی را تاوی. پښتانه به وایي مني، پښتانه روجې نه دي، روجې نه پرېږدي. دا روجې به د چا پلار پرېږدي؟ او سات روجې څوک پرېږدي؟ دا هم روجه ده. بعض پکې فیسبوک یې ګوري، ټیک ټاک یې ګوري، والعیاذ بالله دی کې چې څه مخې لره او یو سړی ناستي د الله په کور کې د روجې په خوله او د الله کلام اوري او یې بیانوي. څومره لویه خوش قسمتي ده، څومره لویه خوش قسمتي. دې ځای نه وځه او لږ اخوا دېخوا شي بس ځان وویلی شي. دا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، دا چې د لویې برخې خاوني که نه د هغه په نصیب باندې دا رسي. نو بیا پته نه لګي چې زموږ په ژوند کې به وي او که نه به وي.
که تا ته پته یو کال صبر کوې نو تا ته بیا موږ څه نشو ویلی او زه بخښنه غواړم د خپلې خبرې ځکه چې تا ته پته ده چې زه روان کال لی نو که دغه پته درته نه وي نو دا اخرنی رمضان وګڼه او ښه کوشش پکې وکړه ښه محنت پکې وکړه او کوشش دا وکړه چې په الله باندې ځان د جهنم نه خلاص کړي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي په دې مبارکه میاشت کې د عبادت کولو الله رب العزت دې موږ په دې میاشت کې د اور نه آزاد کړي الله دې پکې موږ د اور نه آزاد کړي او زمونږ مور او پلار او مشران او کشران دې الله د اور نه آزاد کړي الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا دوره سرته ورسو الله دې زمونږ په دې بدنونو کې برکت واچي او الله دې خصوصا ماله طاقت راکړي د بیانولو چې زه د قرآن بیان کم او د آخري د رمضان پورې موږ دا دوره ورسو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبي